السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ پاکستان نه غواړي د افغانستان سره په نړیوال جام کې لوبه وکړي. د نړیوال جام څخه وړاندې پاکستان افغانستان تمریناتي لوبه په خطر کې ده. د رسنۍ راپورونو له مخې د پاکستان کرکټ بورډ، د هند کرکټ بورډ او د کرکټ نړیوال شورا څخه غوښتنه کړې ده چې د نړیوال جام له پیل څخه مخکې د افغانستان او پاکستان تمریناتي لوبه دې لغوه کړي. ویل شوي دي پاکستان غوښتنه ځکه کوي چې په وینا یې نه غواړي په نړیوال جام څخه مخکې د خپل آسیایي حریف سره لوبه ترسره کړي. تر دې وړاندې پاکستان د هند کرکټ بورډ او د کرکټ نړیوال شورا څخه غوښتنه کړې وه چې د افغانستان سره لوبه د چینای پر ځای په بنګلور کې وشي. د دې سبب یې دا غوښتلي دي چې چینای لوبغاړي د سپینرانو لپاره ډېر جوړ دی، نو د افغانستان سره د نړۍ تر ټولو غوره سپینران بالران شته، نو د دوی لپاره مشکل جوړولی شي. د پاکستان په رسنیو کې ویل شوي دي چې د هند په مشوره دا ډول د افغانستان او پاکستان لپاره داسې لوبغاړي ټاکلی دی چې هلته د سپینرانو بالران ډېر ښه بالینګ کولی شي. خو په ټولنیزه رسنۍ ډېر د کرکټ مبصرین او د کرکټ عام مینوال وایي پاکستان هسې بانې لټوي، کله د افغانستان سره نه جوړیږي او کله له استرالیا سره او کله له هند سره. ویلي دي چې حقیقت کې پاکستان د لوبو څخه ویره لري. او بل د نړیوال 500 ورځې جام ټاکنیز پړاو کې تر اوسه پورې زمبابوې، سریلانکا، سکاټلند، ویسټ انډیز خپلې ټولې لوبې ګټلې دي او ښه ځلېدلې دي. آیرلینډ، امارات او امریکا بیا خپل ټولې لوبې بایللې دي او نیپال بیا یوه لوبه ګټلې ده او 2 لوبې یې بایللې دي. دوستانو، دویم پړاو ته بیا 6 لوبډلې ځي. په 6 لوبډلو کې بیا 2 لوبډلې د 2023 کال نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. تر دې دمه جالبه دا ده چې ډېرې منډې د امریکا ټیم لوبغاړي شان جان کیري کړي دي چې 210 منډې یې په 3 لوبو کې کړي دي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.